دا یو خور سوال کړی دی وی آیا یو ښځې له جایز دي چې د خاوند نه طلاق وغواړي کله چې ول هغه مهر نه ورکوي؟ الجواب اول خو دا مسله یاده کړئ په جایز او ناجایز باندې قصه ختمول نه دي پکار ځکه چې موږ الف نه یا پورې په مسله پوره پوه شو. اول دا مسله یاده کړئ مهر دا د زنانه حق دی وآتوا النساء صدقاتهن نحله. الله رب العزت امر کړی دی ته مهر ورکې لږ دی کاغه ډیر دی کاغه ته څه وس ورکې څه وروسته ورکې د نکاح په ټیم دی ټول ښوولی دی ټول دی نه دی ښوولی جدا مسلې دي خو مهر به ته لازم به مهر ورکې. یو سړی د مهر ورنکو سوال زړه ته دا راځي چې د زنانه په دې ګناهګاري نه که زنانه دته د زړه نه دا معاف کوي د زړه نه په خپله مرضۍ فکلوه هنیئا مریئا الله وایي که په خپله مرضۍ په خپل طبیعت یې درته معاف کو نو بیا یې ښه مزېدار خوره په خپله مرضۍ ته به نه تنګې نه به ورته په اشاراتو کې په مخه خبرې کې چا و بس الله دې حالات برابر کړي هلته ستا هغه محروم پاتې دي الله دې حالات برابر کړي هلته ستا هغه محروم پاتې مزه نه کوي دا خبرې چې کوم ستا په ذمه باندې قرض پروت دی د هغې ورکول پکار دي الا دا زنانه په خپله مرضۍ ووایي چې زه یې نه غواړم. زنانې غواړي یعنې معاف کوي یې نه او دا خاوند یې ولې نه ورکوي او دا بیا هم مطالبه نه کوي یعنې غلي ناسته ده معاف کړی نه ده خو غلي ناسته ده دا په دې ګناهګارېږي نه دا مې یو شرعي مسله یاده کوي. خو زه د غرونو ته دا وایم کوم چې په مهر کې لوبې کوي او دې نه ټوکه جوړه کړې دا حدیث امام طبراني راوړی دی په معجم کې الصغیر کې شیخ البانی صحیح کړی دی په صحیح الترغیب والترهیب کې او دې ته غوږ کېدی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر یو سړی راولګېدو د یوې ښځې سره واده وکړو دوی اتفاق په مهر باندې وشو هغه مهر لږ دی او که ډېر دی رسول وسلم وایي ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها او په زړه کې دا دي چې دا مهر به نه ورکو دې ته غوږ کېدی واده وشو مهر لږ دی که ډېر دی په هغې باندې خبره وشوه د ده په زړه کې څه دي نه یې ورکو خدعها ده ولې دوکه ورکړه فمات او دا سړی مړ شو ولم يؤدي إليها حقها او ده حق نه دی ورکړی مړ شو حق یې نه دی ورکړی غوږ ورته کښېږده لقي الله يوم القيامة وهو زان قیامت پر ورځ به د الله سره داسې مخامخ شي لکه زناکار. دا حدیث په صحیح الترغیب والترهیب کې دی الله سره به داسې مخامخ شي د زناکار په صورت کې ته دوکه یو کمزوري زنانه ده خو به ورکړي الله له خو نشي ورکولی او اوس ترې نه رسي نو صفا خبره وکړه زه نشم ورکولی مهر دا که کموي جو صحیح ده که نه کموي زه نشم صحیح ده خو چې په هغه ټیم سر شړپوي دا زمونږ خواله دي چې مسلې بیا راغلي ډېرې په دغه ټیم کې دی په ځان نه پوهېږي مور پلار یې ورته هم دوا بیا به ګوري بیا ته د څه سره ګوري د الله سره به ګوري ته د څه سره بیا ګوري دا څه خبره ده بیا به ګوري بیا څه سره ګوري ته خو حق دی لکه زه تا ته داسې وایم زه تا نه قرض علم مسله به اوس داسې کو زه تا نه قرض علم راکه مال یو 50,000 روپۍ قرض او بیا به ګورو څه شی بیا ګورو قرض دی ما ته به کسان وایي بیا به ګورو پکې نشته ټیم کې ده کله به یې واپس ورکې څنګه به یې ورکې کم ځای کې ورکې پوره تفصیل وکړه دغه شان دا قرض دی الا دا چې زنانې معاف کړي. اوس نن سبا قصه زمونږ ګډوډه شوې ده
هغه 10 تولې مهر هغې نه مو اوس خلک اوړېدلي دي. مخکې ورځو کې زه یو نکاح نه خبر شوم، یو کس واده وکړی که ما مهر پکې څه 10 تولې مهر 10 تولې مهر خو موږ بس کېښودو، ورکوو به پکې لږ. دا خبره یاده که چې دې کېښودو دا به ټول ورکوي. نو موږ 10 تولې کېښودو ځکه چې مشران نه راضي کېږي. مشران وی لازم به 10 تولې ږدي، ورکوم به زه دې ښځې له 2-3 تولې. څنګه په دې فلسفه تاسو کې څوک ما پوه کولی شي؟ زه اقرار وکړم چې زه د دې پلانۍ سره نکاح کوم، دومره 10 تولې مهر به ورکوم، بیا به وروسته 2 تولې ورکوم. داسې خو نه کېږي. نو زه دغه مشرانو ته هم دا وایم چې زنانه د طرف نه چې دومره زیاتی نه دی پکار، او د بل طرف ته هم دا وایم چې د الله نه یېرېده پکار دي. څومره چې ته ورکولی شي صفا خبره ورته کوه، او که وروسته هم ورکوې څه خبره نه ده، خو چې نیت یي چې زه به دا ورکوم. ښه، اوس په دې حدیث کې د دې زنانه څه ګناه بیان شوې ده. دې زنانه خو دې مهر نه دی غوښتلی که نه، نو څه ګناه په هغې نه وه، ماف کړی ورته هغې نه دی، خو غوښتلی تیم نه دی، بس بیا غري شوي دی چې خاوند دی اوس به ورته سوی. نو شریعت دا نه دي ویلي چې لازم به دا ښځه د دې خاوند نه طلاق غواړي. ما دا مسله ټوله دې طرف ته راوسته. شریعت یو ځای کې دا نه دي ویلي چې یو خاوند چې ښځې له مهر نه ورکوي نو په ښځه لازم دي چې د دې خاوند نه به طلاق غواړي. دا په یو ځای کې هم نه دي راغلي. خو که اوس د دې زنانه ضرورت راغی، موږ به داسې وایو کیدای شي مال ته ضرورت راغی، نور نه ده پکار چې زنانه په دې مسلو باندې طلاق غواړي. پکار دا دی چې خاوند سره کینی، د هغه نه مطالبه وکړي، په طریقه خپله خبره ورته وکړي. که په دغې هم ونه شو نو داسې کولی شي چې ځان ته یې منع کړي څه وخته پورې، خفګان یو قسمه زما مهر به مال راکوي. طلاق ورته داسې اکدم تله دا نامناسب طریقه ده. کوس یو زنانه د هغې ضرورت دی او هغې ډېر کوشش وکړو او پیسو ته یې ضرورت دی او خاوند ورته ویلي چې مهر به زه در کوم او دا هغه نیټه ده او لازم به یې ورکوي، نو که چېرته دا ښځه طلاق غواړي نو دا عذر یې روا دی، یعنې دا عذر یې مقبول دی. عذر یې څه دی؟ مقبول دی. اوس کې سړی ما ته دا وایي چې دا خو د طلاق لار کولا وهل دي او لار داسې، نو صحیح ده که نه، طلاق لار بنده وکړه، دا مهر به ورکوو په ټیم، بیا د طلاق لار نه کولاوي. یوې ښځې سره ظلم او زیاتی کېږي او دا مطالبه وکړي چې زه ژوند نشم تېرولی د خاوند سره، زه طلاق غواړم، نو خو شریعت خو دې لپاره دا مسله راویستې ده چې نه د خاوند سره ظلم وشي او نه د ښځې سره ظلم وشي. ذکر طلاق دا مسله ده. والله اعلم. یو حدیث مې ذهن ته راغی، هغه ذکر کوم چې د فایدې دپاره. نن سبا د طلاقو دا مسلې ډېرې شوي دي. امام احمد، امام ابو داود راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم د ثوبان رضی الله عنه روایت دی: ایما امرأة سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس. هر هغه ښځه چې د خاوند نه طلاق غواړي بغیر څه د شرعي عذر نه، هسې ترې طلاق غواړي، فحرام علیها رائحة الجنة، په هغې باندې د جنت خوشبو حرامه ده. جنت ته تله پرېږده، د جنت خوشبو پې حرامه ده. نو نن سبا د دې طلاقو دا قصې هم ډېرې شوي او اکثر دا زنانه د یو بل نه دا خبرې واوري که نه، نو بس بیا دوی هم په هوا شي چې راشه زه به خاوند ته چې ما طلاقه که او ما ازاده که. کومه ښځه چې دا خبرې کوي بغیر د شرعي عذر نه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي په هغې باندې د جنت بین حرام دی. او دا خاوند چې له مهر نه ورکوي او ظلم کوي او ښځه ترې مطالبه کوي او صبر یې ورته م وکړو، ګزاره یې ورسره م وکړه، نصیحتونه یې ورته م وکړو او نه یې ورکوي، نو دا عذر دی که نه دی؟ دا
عذر دی.